ما ته وګورئ تاسو ته ومنله چې د واده په لومبۍ شپه د ملا په مخ کې تا ومنله چې دا ښځه تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه به دومره لفظ وایي دا چا چې واده کړي دی وایي اوج دغه یو ټکی د دې ښځې څومره بوجونه ستا په سر کې ستاسو ټولو ښځې شته که نه کمړې دي ښځې د ټولو شته د واده په شپه صرف د نکاح په وخت کې تا دا ټکی کړی و چې دا ښځه دې قبوله کړې عام دا چرته سم ملای نکاح تړي نو دا ماضي او حال صیغې پکې ووایي قبوله کړې دې واو قبوله دې کړه نو دی وایي چې او جی قبوله کړې مې واو قبوله مې کړه اوس خو نکاحونه هم ټول چې دی ډیسکو شي اوس خو صیغې میغې پکې نشته خورای ولی کینی دا جنې او نه پکې صیغې شته نه پکې ماضي شته نه پکې حال شته نه پکې استقبال شته تاسو خیال لاړه هغه وخت لاړو چې نکاحونه به د سنت مطابق تړلی کې اوس نکاح ته خیال د چای هلته ټول خلک په ګډېدوي که نکاح ته خیال وساتي مخې ټول ګډېږي ښځې ګډېږي سړي هم ګډېږي هلکان هم ګډېږي بس هلک داسې راکاږي لکه د مردارې تیکې غوندې هله استاد زر کوه ناوخته دی او دا په دې قهر دا ټول ملک اخته نکاح د ټول واده خلاصه ده د ټولې زندګۍ دارو مداري په دې دوو ټکو باندې نو یو ټکي ویلو سره د دې ښځې وګوره د دې جامې د دې علاج د لکور د دې بچی دا ټول نظام زندگی سنبالول په دې یو ټکی ما قبوله کړې وه ستا په ذمه فرض شي که نه که دا بیماره شي او وایي چې ما ډاکټر له بوځه ته ورته وایې چې ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویلي چې زه به وله داروم کوم ته ویلی شي داسې یا دې له کور وګوره وروره ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویلي چې دې له به زه کورم ګوره جامې وله راوړه ما خو جامې نه وي منل نه چې تا ما قبوله کړه لازمی نتیجه ده دې ستا په دماغ کې د وړاندې نه پرتی چې ما قبوله کړه ټکی یوازې دا نه ده چې زه به ورسره شپه تېره کړم او بیا به لته ورکړم او دا به ځي نه ما قبوله کړه دا معنا چې زما ټول بدن به په حرکت کې وي تر هغې پورې چې مې ساه نه یې وتي د دې ښځې د خدمت لپاره ټول بدن ته دا نشي ویلی چې دا کار نه کوم دا دغسې مثال دی د لا اله الا الله محمد رسول الله چې لا اله الا الله دی وی علماء محققین وایي چې لا سمانا لا هغه ټکی چې کدی لا سره الا الله نه وي نو دې لا به د خدای ټوله خدای په خپل لپیټ کې اغستی لا معنا هیڅ نشته الا الله سره کار جوړ نو لا دا ډېر خطرناک لفظ دی تاسو خیال راغلی نو لا اله چې تا ووایې د ټول کائنات نه د انکار نشته معبود برحق الا الله مگر د خدای ذات چې دا دې ووایې او دې منلو نو د هغه ټول احکامات ستا په سر انبار شو ځکه چې تا ومنله چې نشته بلې څوک بغیر د دغه واجب الوجود نه که دی نو هم دغه ذات دی د هغه هر څه ستا په سر انبار شو منل خو ډېر خطرناک شی دی یو سړي مرګ وکړو ګواه پې نشته د پولیس کسټډي کې ورغی مرګ له ووالو ما نه دی کړی زی صاحبه قید مید شي او راخلاص شي لا ما نه دی کړی سړی مړ کو خو چې لا یې ووایي خلاص او که یې ووایي چې ها اعتراف یې وکړو چې او دا سړی ما وجلی دی د پانسۍ په ګوړګوړو باندې خپل ځان نه لاس وتړی تاسو خیال راغی نو عزیزانو یو خو نه منل دي آسان شي خو چې دې ووایي چې الا الله او محمد رسول الله نو په دې کائنات کې خو نور څوک شته هم نه خو یا الله دی او یا رسول دی بل لا څوک نو د رسول چې څومره احکامات دي
آغا او د خدای څومره احکامات تی استا په سر امبار. نو اعتراف او اقرار کول دا ډېر ګران کار دی او خطرناک شي. ګوره رحمان بابا وی چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه، چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه. بس خو چې پتا مین شم خپل رضا مې پرېښوه. ځکه د محبوب په مخ کې د عاشق خپل رضا خو سوال نه پیدا کړي. اوس دینه مخ اوس دستا رضا وفا کړي که جفا کړي، ما داستا جفا قبول په وفا کړه. اوس تا خوښه ده خکه که بد کې، خو کته بد کې هم زه به وایم چې ښه دې وکړه. په ظاهر به بدي. ایوب علیه السلام 18 کاله په کټ کې پروت او 18 کاله به وی الحمدلله و ډیر بیماره ویل به هر کې ارزیار مې رسد نیکوست د یار د لاسه دی. والله کدا بیماری زه په صحت نه ورکړم. زما عزیزانو چې دې ومنله نو احکامات الهیه چې دي دا غي ټوله به ته پابند. تاسو به د پاکستان حکومت ځان نه جوړوئ. د پاکستان حکومت لا بل ورځې د ایران صدر راغلی، اسی دوی دا خیال کوي چې دا قوم جوړ په ټپ وړوند دی او اډو پوهېږي نه، بس خره دي چې مونږ په څنګه کټ اچو هغسې بار به وړي. دا خلق راته ښکاري نه پوهېږي، حالانکه خلک پوهېږي. کمعقل پکې شته. دا بعضې چې تاسو نه غیر چاپیر کېږي دا تالی سټ په هره زمانه کې وي او خلک پوهېږي. پرون چې د ایران صدر پاکستان ته راغی داغه په دعوتونو او مجلسونو کې که خیال وکړئ ښځې نه وې شریکې. سوچ هم کړی دی ورته خاورې په ډنګ یې نه یې پوهېږئ نه په دې داغه په دې مجلسونو کې ښځې نه وې شریکې. دا ولې ځکه چې یوازې پاک ایران دوستی زنده باد دا مسلمانی ده. پاک ایران دوستی زنده باد د سکول هلکانم راویستي دي او په لارو کې ورته ودرولي دي او پاک ایران دوستی زنده باد نه. ښځې ولې نه وې شریکې پکې؟ وجه څه وه؟ ځکه چې تاسو ته دا پته وه چې دا د ایران صدر دی ګیره ده او بیا ملا دی به یک وقت 15 لکه خلق په ده پسې د جمعې مونځ کوي. یوازې د ایران صدر نه دی، د ایران خطیب د جمعې او د ایران امام د جمعې خطبه هغه ورځ به مونږ ته خدای په پاکستان کې وښیي چې د پاکستان صدر د جمعې مونځ ورکوي. هغه ورځ به وګورئ. دغه ورځې خو مو لیدې الحمدلله رب العالمین الحمدلله دغه خو م لیدلي دي، خو دغه ورځ به هم چېرته وګورو مونږ په پاکستان کې چې صدر پاکستان به د اختر او د جمعې مونځ ورکوي. مسله څه ده په اسلام کې؟ مسله دا ده چې بادشاه او امیر د ملک وي نو د بل چا اختیار نشته چې مسلې ته مخکې شي. امیر موجودي نکاح به هغه تړي، امیر موجودي د مړي جنازه به هغه کوي. امیر بمی امام بمی امیر بمی نکاح خان بمی امیر بمی گینتی پلاس کندې بم کړي. افسوس کوم بعضې خبرې فلسفي غوندې وي زمونږ خلکو عقل او سمج کې نه راځي. که تاسو خیال وکئ د 1,40,000 پیغمبرانو راتلل دنیا ته څه دپاره و؟ اوس مونږ خو عام طور دا وایو چې هلکه تبلیغ کولو خدای لارې ښودې خلقو ته. نه د پیغمبر د راتلو غرض دا و چې د قوم د دماغ نه د حاکمیت نشه وباسئ، د قوم د دماغ نه دا وباسئ چې انسان هم ګینې حاکم کېدی شي. دا د قوم د دماغ نه وباسئ. حاکم انسان نشي کېدی، حاکم صرف د پروردگار ذات. انسان به څه حاکم؟ نو چې د قوم مزاج دا جوړ شي، مزاج
چې حاکم د کائنات صرف د خدای ذات ته صرف. نو پیغمبر به بیا څه وي؟ پیغمبر به وي چې تاسو وپېژند چې حاکم خدای دی. نو صحابه زم ستاسو غوندې انسان په دې خبره پوهیږئ چې دا وپېژنې چې حاکم د خدای ذات دی، انسان حاکم نه. نو زم ستاسو غوندې بني آدم. انما انا بشر مثلکم یوحى الی. قرآن ورته وایي چې اوس دوی ته ووایا چې تاسو وپېژندو چې حاکم د خدای ذات دی، بل څوک حاکم پس مکه نشي کېدی. اوس ورته ووایا پیغمبره چې انما انا بشر مثلکم یوحى الی. خلقا زم ستاسو غوندې انسان یم، ما او تاسو کې فرق دا دی چې زه چې څه وایم نو ما ته د اسمان نه وحی کیږي. تاسو خیال راغی؟ عملی طور بیا پیغمبر دنیا ته وښوده چې حاکم د خدای ذات ته حاکم زه نه یم. نو چې زه حاکم نه یم او حاکم بل دی، نو زه به په تا باندې اظهار د فضل څنګه کوم؟ ځان به در باندې غټ څنګه ثابتوم؟ ځان به در باندې اوچت څنګه ګڼم؟ ځکه چې زه حاکم نه. نو عملی طور ورته پیغمبر بیا وښوده. په غزوه خندق کې مورچې کنستې، نو پیغمبر پکې ګنتی اغستې و مورچې کنستې. په بدر او په احد کې غزا کوله، دم تور راغستې و صحابه سره شانه په شانه غزا کوله. د صحابه به جامې شلیدلې وي، د پیغمبر به داغي نه زیاتې وي. صحابه به د لوګي خېټې پورې کاڼي تړلې وو، نو پیغمبر به چې لمن اوچته کړ نو هغه به د یو په ځای دوه کاڼي خېټې پورې تړلې. په غزوه خندق کې صحابه وویل چې یا رسول الله نن درې ورځ د روټۍ نشته، خېټې پورې امکان ځکه تړلې چې ملام ټیټه نشي. پیغمبر ورته لمن داسې کړو ما ته وګورئ چې وې کته هغه دوه کاڼي خېټې پورې تړلې. ستاسو څه خیال دی چې تاسو به روټۍ نه خوړلې او پیغمبر به ګینې موړي؟ نه، زه به تاسو سره یو شان. انصار د مدینې خلک مورچې کني اوږي دي، خپل مرګري او کافر ورته راغله دا مسلمانی ده، مورچې هم کني او نن درېمه ورځ د چروټۍ هم نشي. راځه یار څه ډېر دي. هغې ورته د مورچو نه سر را بهر کو، ورته یې څه وایي؟ وایي راځئ روټۍ هر څه ډېر دي. نو هغې ورته وایي چې نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. نحن الذين بايعوا محمدا، مونږ هغه خلک یو چې مونږ د پیغمبر بیعت او لاس کې لاس په څه وعده یې خېده. على الجهاد ما بقينا ابدا، مونږ هغه سره بیعت په جهاد کړی دی، مونږ هغه سره بیعت په روټۍ نه دی کړی، مونږ هغه سره بیعت د سر بازی لګولې ده په میدان کې، مونږ هغه سره بیعت د روټۍ د پاره نه دی کړی. تاسو خیال راغلی؟ نو عرض مې دا و چې د انبیاو خصوصیت دا و چې تاسو په قوم وپېژنئ دا چې حاکم څوک دی او حاکم چاته وایي. حاکم صرف د پروردگار ذات دی. دا لاندې عارضي طور چې چاله حکومتونه ورکړي دي دا امتحان دی، دا ابتلا ده. دا د دنیا بادشاہان په قیامت کې برانیولي. تاسو ما څه لپاره د ځمکې حکمرانان کړي وي؟ څه لپاره؟ دې دپاره مې د ځمکې حکومت درکړی و چې د غریب آه در نه مال را نشي، او تاسو نه د غریب آه مال راغو نو په خپل ذات مې د قسمی کبم پرېږده. دا عارضي طور امتحانات دي. که یو حاکم دا ووایي چې زما ملک افلاس دی، غربت ته غریبی ده، نه رسی چاته چې ستا د وس نه بار دي او چاته څه نه رسی، نو دا خو دې په وس کې دي که نه چې کوم شی قوم خوري یا به تم خوري، چې کوم لباس قوم اغوندي یا به تم اغوندي، چې په کوم بنگله کې او په کوم قسم کور کې قوم اوسېږي هغې کې به تم اوسېږي. دا خو ستا مقابله کې تا سره لنډ چې کوم هندو حکومت دی عملي طور دا ثابته کړې ده. عملی طور ورشي بنگلې وګورئ، ورشي موټرې وګورئ، ورشي سوزکۍ وګورئ، ورشي سایکلې وګورئ، او د هغې بودوباش وګورئ او د هغې خوراک وګورئ.
अमली तौर साबित करे। उस्ताद हमको तो मुयस्सर नहीं, मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। माता खुद दखाउर डिवा नहीं जैसे बलक मो पराना के लग के नमा और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। तक मुनासिब नहीं देता मुसलमानी ने हुई उस पदी आयती करीमा की तासो गोरे जदा साबित अवल ग्वाड़म ची रूह जान ले मुस्तकिल जिस्म। कुरान करीम के अल्लाह फरमाई चे इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, अगा कसान चे कम तकजीब कई जमुन पायातुनो बांधे। कुरान करीम ता गलत और दरोग वाई याद पख्वानो अरबो पशान कुरान करीम ता द शायर शेर वाई वस्तकबरू अनहा ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा। द कुरान करीम तकजीब कई द देना एराज कई दे पूरे टोके और मस्खरी कई नो ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा। अल्लाह फरमाई कि मलेकी सवख की दुई मुड़की और ददी रूह मलेके रावाली और आसमान तेरौड़ी नो ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा। ददी रूह तबद आसमान दरवाजे न लरी की कता सो ख्याल कई दरवाजा अगर शीतल रिकीगी चिकम शे दरवाजा के ननवतल वाली मालूमी की दा ची रूह मलेको सरवी और दायो मुस्तकिल जिस्म नो अल्लाह फरमाई चे ददी रूह तबा दा आसमान दरवाजे न लरी की दरवाजे न लरी के दो प्रेदा वला यदखुलून अल-जन्नता दुई बजन्नत तम दाखिल निश हत्ता तरगे पोरे द दुई जन्नत ता दुखूल बा तरगे पूरी न कीगी। यलजल जमल फी सम्मिल खियात चूख न नौजी दस्तने पसुम के का ख्यालू की दस्तने दगा सुम चिचा के तार न नबास दा सुमर तंग सुरे नुका उस अकल नकार वाले नो दस्तने पसुम के तार हम चे नजरे लग गडवडी नु पके सड़े निशिया चोले नो दस्तने पसुम की ब्या उख न नवतल दा अकल मनी दा अकल न बार खबर नो अल्लाह फरमाई चे तरगी पूरे बदा खलक जन्नत तनन नौजी चे तरसो पूरे दस्तने पसुम की उख नहीं न नवत नो दस्तने पसुम की उख न नवतल खो दा अकल न बार खबर दा नो अल्लाह फरमाई चे संग दा अकल ना और दे इम्कान न बार दे उख न नवतल दस्तने पसुम के दासे जन्नत ततलम द इम्कान न बार दी दा अगा खल्को चिकम खल्को द कुरान तकजीब करे। कुरान तकजीब पडेल किस्मत द कुरान करीम मनल दा सिर्फ द जबे कार न दे कुरान करीम मनल चे दे आद आजाओ और द हरकात सकनात कार पजब खाली हुआ है मां कुरान मन ले और उसका तमाम हरकात सकनात चिदी अगद कुरान करीम द अहकाम और द अदा न खिलाफी दा हम द कुरान तकजीब दे तासो ख्याल रहा है तकजीब आवाज दी था ना वही चे सड़े पजब हुई चे कुरान न मनमा यादा जरूर दे तकजीब दे तो वही चित्त द कम शिद मन लो इकरार कर